سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. د تخار ینګي کلا ولسوالۍ له څو ورځو نښتو وروسته نن سهار د طالبانو له لوري ونیول شوه. د دغه ولایت د والي وایي افغان ځواکونو د سیمې اوسیدونکو ته د زیان د نه اوښتو له امله شاتګ کړی دی. د نوموړي په وینا د مرستندویه ځواکونو په رسېدو سره به د یادې ولسوالۍ د بیرته نیونې عملیات هم بیرته پیل شي. لا تر اوسه د دغې پیښې له امله د اوښتې مړ ژوبلې په اړه کره معلومات نه دي خپاره شوي. د بلخ په مرکز کې د یوې چاودنې له امله 2 ولسي وګړي ټپیان شول. دغه پیښه نن سهار 10 بجې د مزار شریف ښار د 5مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې په یو بایسکل کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویاند زیاتوي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د امریکې ولسمشر وایي له افغان طالبانو سره د امریکایانو د سولې خبرې نور دوام نه کوي او ختمې دي. ډونالډ ټرمپ تېره ورځ په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه تر کومه ځایه چې ده پورې اړه لري له طالبانو سره د سولې خبرې نورې نه کیږي او په وینا یې امریکا اوس هم غواړي چې له افغانستانه ووځي خو پر سم وخت به ووځي. له دې سره سم ښاغلي ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په تېرو 4 ورځو کې امریکا په افغانستان کې دښمن دومره ځپلی چې په تېرو 10 کلونو کې هم نه و ځپل شوی. د میدان وردګو اوسیدونکي وایي 2 شپې مخکې د بې پیلوټه الوتکې په بمباریو کې 2 ولسي وګړي وژل شوي دي. دوی وایي دغه کسان د سید آباد ولسوالۍ د تنګي درې په برهاني خیلو سیمه کې په داسې حال کې په نښه شوي چې د یو موټر په وسیله یوه کور ته د فاتحې لپاره روان وو. د میدان وردګو سیمه ییزو مسؤلینو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر غني وایي اوس باید د ټاکنو په ترسره کېدو کې هیڅ ډول شک و شبه نه وي او سوله هم له مشروعیت پرته نشي تامینېدی او مشروعیت له ټاکنو پرته نه رامنځته کیږي. ښاغلي غني تېر ماښام د امنیت او د ټاکنو په اړه جوړه شوې ناسته کې زیاته کړه چې سوله زموږ لومړیتوب دی خو د سولې کیلي په ټاکنو کې ده او د ټاکنو ترسره کېدل زموږ ملي دنده او تاریخي مسؤلیت دی. ولسمشر همدارس په اډه کړه چې د ټاکنو شفافیت پر وړاندې ان کوچني ګواښ ته هم اجازه نه ورکوو او راتلونکې ورځې د ټاکنو ترسره کېدو ته ځانګړي کوو څو په راڼه سراسري او ټول شموله توګه ترسره شي. نن د محرم 10 د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د لمسي امام حسین د شهادت له ورځې سره برابره ده. امام حسین د هجرت په 4م کال د شعبان پر 3مې په مدینې ښار کې سترګې د نړۍ ته پرانستې. په 18 هجري قمري کال کې واک ته د یزید له رسېدو وروسته امام حسین له هغه سره بیعت ونه کړ او له مدینې مکې او له هغه ځایه د کوفې او کربلا پر لوري روان شو چې په پایله کې د یزید له لښکرو سره په نښته کې له خپلو 2 یارانو سره په شهادت ورسید. له همغې ورځې را په دې خوا هر کال د محرم د میاشتې 10مه ورځ د حسیني عاشورا تر نامه لاندې د افغانستان په ګډون د نړۍ په ډیری اسلامي هیوادونو کې د ویر او نعتونو په ویلو سره لمانځل کیږي. او ولسمشر غني د بنګلادیش پر وړاندې په تاریخي ټسټ لوبه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا له امله مبارکي وویله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تېره ورځ کوربه هیواد بنګلادیش ته په یوازینۍ ټسټ لوبه کې په 240 منډو ماتې ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا محمد نبي عیسی خیل له ټسټ لوبه استعفا ورکړه او د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر راشد خان له دغو لوبو د غوره لوبغاړي خپله جایزه هم ښاغلي عیسی خیل ته ډالۍ کړه. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.